نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د زکات متعلق درسونه شروع دي. ډېر ملګري رابطې کوي او پوښتنې کوي. یو پوښتنه پکې دا ډېره کېږي چې آیا زه قرضدار ته قرض په زکات کې حسابولی شم، مجره کولی شم؟ دویم پوښتنه دا ډېره کېږي چې زموږ جومات کې کار شروع دی، نو جومات کې زه زکات ورکولی شم؟ دریم دا سوال کېږي چې مدرسه کې تعمیر شروع دی، زمونږ په کلي کې مدرسه ده، دې کې تعمیر شروع دی، دې کې زه د زکات پیسې ورکولی شم؟ او څلورم نمبر، یو کس تنخوادار دی، آیا هغه ته زکات ورکولی شي یا زکات نشي ورکولی؟ نو د ټولو نه وړاندې د زکات د ادا کولو دپاره درې شرطونه دا زده کوئ. انشاءالله تاسو ته به د هرې خبرې جواب میلو شي. د زکات ادا کولو دپاره درې شرطه دي. یو نیت، دویم تملیک، او دریم نمبر بلا عوض، چې دا زکات ته په عوض کې ورنکړي. دا درې شرطونه ضروري دي. نیت چې کوم وخت کې ته پیسې جدا کړي، ټیک شول، هغه وخت کې چې په دې نیت یې جدا کړي چې دا زکات دپاره ورکوم او بیا وروسته ته پیسې ورکړي. یا چې په کوم وخت کې ته ادایګي کوي، په هغه وخت کې دا نیت وي چې دا زه د زکات په نیت ورکوم. یا دې ولا د زکات په نیت پیسې جدا کړي وي، نو که د ادا کولو په وخت نیت هم نی خود ابتدا کې دی چې دا پیسې کوم وخت کې جدا کولې، هغه وخت کې دا نیت و چې دا د زکات پیسې دا ورکوم. یا د چې کوم وخت کې ادا کولې، په هغه وخت کې د زکات نیت کړي. پوه شو کاري صاحب؟ په هغه وخت کې دی ورته د زکات نیت کړي چې یاره دا زه د زکات په نیت ورکوم، نو اله بیا صحیح ده. او دویم نمبر شرط ولا څه شی دی؟ تملیک. څه شرط دی ولا جی؟ تملیک. تملیک څه معنا ده؟ یو کس مالک جوړول، یو کس مالک جوړول. او دریم نمبر شرط دا زکات ته ورکي بلا عوض، د څه په عوض کې ورنکړي. حضرت یو غریب کس ته څه کړي، وایي چې هغه دې نیولي او تنخواه ولا د زکات پیسې ورکړي. پوه شو؟ نیت یې ورته د څه کړي؟ د زکات، چې دا زه ولا زکات کې ورکوم، نو دا خو بې عوضین شو. نه، زکات به بلا عوض ورکړي. دا درې شرطه شول. ولا لومبې مونږ نیت ویلې، نو ګوره دې سره لومبۍ مسله چې قرضدار له تا کوم وخت کې قرض ورکولو، هغه وخت کې څو نیت د زکاتو نو که نه؟ نو چې قرضدار ته کوم قرض ورکړی دی، هغه ورته په زکات کې نشي حسابولی. ولې نشي حسابولی؟ هغې کې نیت نو شوی. ټیک شول چې لومبۍ شرط پکې نو ځکه دا په زکات کې نشي حسابولی. پوه شوې جي؟ ښه. او البته دې سره یو خبره ده. ګوره یو کس قرضدار دی، تا ولا قرض پیسې ورکړي دي، هغه غریب وس نشته دی چې ته څه وکړي، چې تا ته پیسې ادا کړي. ټیک شوله جي؟ او تم دومره سخي نه چې هغه پیسې ورته مړه پرېږده د الله په نامه شوې، تم داسې نه کړي. شومې صحیح ده؟ نو اوس څه کولی شي؟ داسې کولی شي چې دله د زکات پیسې ورکړه، د زکات پیسې ورکړه، هغه د دې مالک شول. ټیک شو؟ چې هغه د دې مالک شلو، هغه پې هر څه کولی شي. ټیک شو؟ د دې نه بعد ته ورنه مطالبه کولی شي چې مخکې خو تا سره پیسې نه وي، نو تا ما ته قرض نه شو راکولی، اوس دا د تا سره ته د دې پیسو مالک یې، ته به دې هر څه کولی شي، خو البته ما ته د پیسو ضرورت دی، ما ته خپل قرض راکړه. نو داسې کیدی شي. ډېر بهتره نه دي، بهتر نه دي، پوه شوې؟ خو که داسې چا وکړل نو زکات پې ادا شي. تا ورته یو کس ډېر شوم دی خامخا، پوه شو؟ نو دا طریقه ولا بیا ممکنه ده، گنجایش پکې شته، نور بهتره نه ده. ټیک شو؟ خو به هر حال قرضدار ته پیسې قرض چې کوم دی په زکات کې نشي حسابولی، ځکه چې دې کې ابتدا کې نیت نه دی راغلی. دویم نمبر مسله څه ده چې جومات کې کار کېږي، زه دا پیسې د زکات پیسې په جومات کې ورکول غواړم. دا صحیح دي؟
نو داسې صحیح نه دي. نقطه مې راته وویله ځکه صحیح نه دي چې دې کې تملیک نشته. جومات څه نشي کولی؟ تملیک نشي کولی. جومات کې د مالک جوړېدو صلاحیت نشته. نو له دې وجې نه چې کوم دی جومات ته زکات نشي ورکېدی. پوه شوې وروره؟ ښه جي ځکه چې دې کې تملیک نشته. او بل پوښتنه شوې ده چې زموږ په کلي کې مدرسه ده هغې کې تعمیر کېږي، زه دا پیسې په تعمیر کې ورکولی شم؟ پوه شوې؟ یا هلته کې د پکو ضرورت دی، زه پکي ورته اخیستی شم د زکات د پیسو نه؟ نو جواب دا دی چې د مدرسې په تعمیر کې د زکات پیسې نشي ورکولی. د مدرسې په تعمیر کې څه نشي کولی؟ د زکات پیسې نشي ورکولی. پوه شو؟ هغه مدرسه چې په هغې کې لنګر چلیږي، په هغې کې څه چلیږي؟ لنګر چلیږي. پوه شو؟ دا پیسې که دغه لنګر کې استعمال شي، لنګر کې پخلی وشي، هغه پخلی چې کوم دی هغه طالبانو ته ورکړي شي، هغه یې وخوري، نو بیا زکات پې ادا شو. ځکه چې د زکات جنس بدلیدی شي. په دغه پیسو ورته څه جوړ سالن پوخ شو، ډوډۍ پخه شوه او هغه هغې قبضه کړله، هغې وخوړله، هغې مالکانو. په دې طریقې سره چې کوم مدرسه کې طالبان شته، مقیم دي، هغې پکې لنګر چلی، نو دغه حسابو دا ورکول شي. دریم نمبر ټکي مونږ ویلی و چې دا به بلا عوض وي. زکات په څه وي جي؟ بلا عوض وي. ټیک شو؟ دا به د څه عوض کې نه ورکي. زموږ خواته یو مدرسه وه، نه کې یو استاذ و، ټیک شو؟ محتمل صاحب ورته دا نیت کړی و چې استاذ به ساتو، نو زموږ خو هسې زکات ډېري، نو د زکات پیسې به دله ورکوو. میاشت تر میاشتې به څه کوو؟ زکات پیسې ورکوو. نو هلکه ګورې زکات بلا عوض وي. زکات څه وي؟ بلا عوض وي. پیش په زکات کې مقررتیا نه وي. دغه کاري چې ته 6,000 روپۍ ورکولې، نو هغه ورسره مقررې وي. په دې خبره باندې پوه شئ. او زکات کې خو دا نشته که زړه دې غواړي 1000 روپۍ ورکړه، که زړه دې غواړي 2000 ورکړه، که زړه دې غواړي 3000 ورکړه. دا حاجي صاحب څه تړلي 6,000 روپۍ خامخا ورکولې، او بې عوضین په عوض کې به یې ورکولې. نو څه ثابته شوله چې دغه زکات یې نه دی شوی، ځکه چې دا بې عوضین تللی دی. دا د څه په عوض کې د پیسې د زکات ورکړي دي. زکات هغه ده چې بلا عوض ورکړي شي. په دې خبرو رسېږي. څلورم نمبر پوښتنه، یو کس تنخوادار دی، ټیک شوله جي، آیا هغه ته زکات ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نو جواب دا دی، یا لکه که تنخوادار دی، ټیک شوله، مونږ مخکې درس کې وویل فقیر هغې ته وایي چې هغه سره څه ناڅه پیسې خو وي، خو صاحب نصاب نه. نو که یو کس صاحب نصاب نه دی، په دې خبره باندې پیش هغه ته زکات ورکولی، اگر که هغه تنخوادار دی. تنخوا باندې بې ګزاره نه کېږي. په دې خبرو رسېدې. یا یو کس دغه حساب دی چې هغه وایي د خپل کور هم شته، تنخوا هم شته، په دې خبره باندې پوه شوې، آیا زه ورته زکات ورکولی شم که نه شم ورکولی؟ او زکات ورته ورکولی شي په دې شرط باندې چې هغه کې د فقیر والا شرط وي. په دې فقیر والا تعریف په ده باندې صادق راځي. یعنې کم کس چې صاحب نصاب نه دی، که کور خپل دی که خپل نه دی، که تنخوادار دی که تنخوادار نه دی، که پنشن اخلي او که نه اخلي، پوه شوې، خو چې صاحب نصاب نه دی، په دې خبره باندې پوه شوې، څه ناڅه ورسره شته، خو صاحب نصاب نه دی، د فقیر تعریف کې راغلو، لهذا زکات ورته ورکولی شي. په هر حال دا نورې مسلې را روانې دي، د دوکان د زکات ادا کولو او د حساب زما ډېر کورونه دي، د دې زکات ادا کولو څه طریقه ده، هغه به انشاءالله را روان درس کې د دې جواب میلو شي.